عبدالله له اشرف غني سره د کابینې په جوړولو نن ډېرې مهمې خبرې وکړې. عبدالله به څومره وخت کې خپل کسان کابینې ته ور وپېژني. دا چې عبدالله نن څه وویلې دلته په دغه ویډیو کې را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. عبدالله وایي ژر به له خپل اړخه د کابینې د غړو نوملړ ولسمشر غني ته واستوم. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله وایي چې هغه به ډېر ژر له خپل اړخه د کابینې د غړو نوملړ ولسمشر غني ته واستوي. د معلوماتو تر مخه د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله نن د ولسي جرګې له رئیس میررحمان رحماني او د یادې جرګې د اداري پلاوي سره لیدلی دي. د عبدالله د دفتر له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي په دې ناسته کې ولسي جرګې په ادارو کې د سرپرستۍ چارو ختمولو لپاره د کابینې د غړو پر ژر معرفي کېدو ټینګار وکړ او د سولې برخه کې د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړ. په خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې عبدالله په دې ناسته کې وویل ډېر ژر به له خپل اړخه د کابینې د غړو نوملړ ولسمشر غني ته ولیږي. د یادولو وړ ده چې تر ولسمشریزو ټاکنو څو میاشتې وروسته له اوږدو مذاکراتو پس د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړلیک لاسلیک شو چې له مخې عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا مشر وټاکل شو او همداراز په کابینه کې ورته نیمه برخه ورکړل شوه. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا خبر تاسو را سره تر پایه کتلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت. د لوی الله په امان.